دا څو ورځې کېږي د اسلامي امارت او د پاکستاني جمهوریت ترمنځ سختې جګړې روانې دي. دا نن سبا چې کومه جګړه ده دا د دوو نظریو جګړه ده. اسلامي امارت چې اسلامي نظام ده او جمهوریت چې غربي نظریه ده. دا د دوو نظریو جګړه ده. دا د افغانانو او د پاکستانیانو جګړه نه ده. دا د دوو ولسونو جګړه نه ده. دا د دوو نظریو جګړه ده. ځینې داسې وایي چې د پاکستان د اسلامي جمهوریت ده وایي په دې کې اسلام ور زیات کړی. قدرمنو د اسلام په زیاتولو سره د جمهوریت نه اسلام نه جوړیږي. حقایق الاشیاء ثابته، هر شی خپل حقیقت ماهیت لري. که ته په شرابو باندې ولیکې چې اسلامي شراب دا نه حلالېږي، یا خنزیر باندې ولیکې اسلامي خنزیر دا نه حلالېږي، یا زنا ته توجیه وکړې چې دا اسلامي زنا ده دا نه حلالېږي، هغه بیا هم حرام ده. جمهوریت هم همداسې ده. ځینې وایي پاکستان دا اسلامي ریاست ده. دا اسلامي ریاست نه ده. په اسلامي ریاست کې ټول مسلمانان یو برابر وي، یو په بل باندې ترجحان نه لري. لکه د نبی صلی الله علیه وسلم د صحابه کرامو خلفای راشدینو په دور کې هلته سلمان فارسي، بلال حبشي، صهیب رومي، خالد بن ولید قریشي رضی الله عنهم و ارضاهم ټول یو برابر ول. پاکستاني ریاست دا یو نشن سټیټ غربي ریاست ده. دا د عبدالله ابن ابی بن سلول میراث ده. کوم چې الله تعالی بیا غله قوله حکایت کوي وایي دې منافقینو به ویل لئن رجعنا الى المدینه که موږ بیا مدینې ته واپس شو ليخرجن الاعز منها الاذل. راوبه باسي دا شریفان چې هغه د مدینې اصلي خلک ول، دا ذلیلان چې هغه د مهاجرینو ته خطاب کول. نعوذ بالله من ذلک. دغه د منافقینو نظریه د پاکستان د اوسني ریاست بالکل عملي کړه. 40 کال وروسته هغه مهاجرین چې هغه د کمونیزم په خلاف باندې د اسلام د قایمولو په خاطر هجرت کړی وو، هغه په بد حالت په سخت ظلم کې په سخت اقتصادي شرایطو کې دوی له خپل وطن نه وشړل. دا د عبدالله ابن ابی بن سلول ریاست ده. دا اسلامي ریاست نه ده. دا یو فرعوني ریاست ده. د فرعون له حال الله خبر راکوي ان فرعون علا فی الارض. وای فرعون په ځمکه کې تکبر کړی وجعل اهلها شیعا. د ځمکې خلک یې ټوټې ټوټې کړي ول، ویشلي ول په قومونو په ولسونو. یستضعف طائفه منهم، یو ډله به کمزوري کوله، منهم د دې خلکو یذبح ابناءهم، یغو بچان به مړه کول، ویستحیي نساءهم، یغو ښځې به ژوندۍ پرېښودلې. انه کان من المفسدین. دا یقینا موله جملې د فساد کارانو. پاکستان کې اوس همدغه وضعیت ده. هلته د وزیرستان، د بلوچستان، د باجوړ دا ټول ذلیل دي، سپک دي، هغوی مړه کېږي، هغوی بندیانېږي. خو بل یو محدوده ډله ده چې هغه په دې پاکستان باندې حکومت کوي، خاص فرعون او د فرعون هغه حامان و قارون داخل. پاکستان قدرمنو دا د مسلمانانو د کور په نامه نه دی جوړ شوی. دا د مسلمانانو تجزیه په نامه باندې جوړ شوی. که چېرته بر صغیر نه وای تجزیه شوی، هلته به تقریبا د مسلمانانو فیصدي 43% وه. اوس چې مسلمانان تجزیه شو دا 3 ټوټې شو. یوه حصه په هند کې پاته شوه، یوه حصه بنګلادیش کې پاته شوه، یوه حصه په د اوسني پاکستان کې. دلته اصلا دا د مسلمانانو تجزیه لپاره پروګرام و. هندوان په خپل حال پاته شو، سیکان په خپل حال پاته شو، مسلمانان 3 ټوټې شول. قدرمنو د دې پاکستانی فوج ظلمونه بلوچستان کې چې په الحال موږ تاسو په سترګو وینو، په وزیرستان کې، په باجوړ کې، په سوات کې، دا بل هیڅ مسلمان چې پټ نه وي. نو قدرمنو دا یو جمهوریت ریاست ده. دا ډېر ظالم خلک دي. د دې مقابل کې جهاد داسې فرض عین ده لکه د روسانو مقابل کې. د دې مقابل کې جهاد داسې جهاد فرض عین ده لکه د امریکایانو مقابل کې. دا د امریکایانو متحدین ول. دا لکه د احزاب په جګړه کې چې بني قریظه د احزاب متحدین ول او د احزاب له شکست نه اول نبی اسلام په بني قریظه و حمله وکړه، بلکې الله ورته امر وکړ. جبرئیل علیه السلام ورته راولېږل، وایي ته د جنګ وسلې ږدې، ملایکو وسلې نه دي. وایي نو څه امر ده؟ وایي په بني قریظه باندې حمله وکړه. افغانستان ته اسلامي امارت باندې متحدین راغلل، په افغانستان یې حمله وکړه. دغه بني قریظه چې افغانستان په رسمیت پیژندل، مخکنی امارت دوی په رسمیت پیژندلی، دا له احزابو سره ملګري شول. الحمدلله احزابو خو شکست وکړو. اوس اول جګړه د دوی جګړه ده. دا جګړه الله تعالی په نبی اسلام باندې فرض کړې وه چې له احزابو نه وروسته د بني قریظه جګړه دا باید خامخا وسي. الله دې د مجاهدینو حافظ ناصر مددگار سي، او الله ناصر مددگار ده. ان تنصروا الله ينصركم وان ينصركم الله فلا غالب لكم.